او نن سبا هم داسې خلک شته چې د جاهلیت والو په نقش قدم روان دي. نو د دې لپاره دا مسلې بیانېږي چې موږ ته ځان لرې وساتو. یو مسله تېر شوي درس کې دا بیان شوي وه چې هغوی به د الله کار د حکمت نه خالي ګڼو او حکمت به د الله نه منو. دویمه مسله دا بیان شوي وه چې هغوی به باطلې حیلې جوړولې چې په دې شریعت باندې عمل ونه شي. دریمه مسله دا بیان شوي وه چې حق به منو د دې لپاره چې د حق پې دیکه کي او حق پرستو له دوکه ورکي. څلورمه مسله دا بیان شوي وه چې هغوی به د مذهب دپاره او د پلار نیکه د لارې دپاره به تعصب کوو. د دې مسلو تفصیل په تېر شوي بیان کې یا په تېر شوي درس کې شوی. د هغې نه بعد بله مسله په هغوی کې دا وه او دا په دې کتاب کې شپږ پنځوسمه مسله ده. توحید ته به هغوی شرک وي، د اسلام تابعداري ته به شرک وي. تسمیة اتباع الاسلام شرکا، د اسلام تابعداري ته به هغوی شرک وي. د الله یو منلو ته به هغوی شرک وي. دا اوس ناشنا خبره دې ته وایي قلب الحقایق، حقیقتونه وټکول. توحید ته شرک وایه او شرک ته توحید وایه. د اسلام تابعداري ته شرک وایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو وفد راغلی و د نجران د علاقې نه چې دا نصاره و. دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالي و او د هغه سره یې ډېره بحث مباحثه وکړه. جومات کې ورسره ناست و. د عیسی علیه السلام په باره کې خبرې وشوې او دې ته اشاره شوې ده په سورة آل عمران کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له دعوت ورکو د اسلام د قبلولو چې تاسو راشئ د اسلام قبول کړئ. او دی ورته ووایي چې ګوره الله د ټولو پیغمبرانو نه دا لوظ اخیستی دی. که تاسو ژوندي وئ او دغه پیغمبر راغی چې د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، نو تاسو به یې تابعداري کوئ. په دې باندې الله د ټولو پیغمبرانو نه لوظ اخیستی. عام خلک خو پرې د پیغمبرانو نه لوظ اخیستی چې دا پیغمبر راشي او په دې پیغمبرانو کې یو ژوندی یو نو هغه به هم د دې پیغمبر تابعداري کوي. نو بس هغوی پاڅېدو یې ښه اتريد یا محمد ان نعبدک، لکه ته دا غواړې چې موږ ستا بندګي وکړو. اوس ګوره دې ځای کې د پیغمبر تابعداري ته یې شرک وایي. یعنې د پیغمبر تابعداري کول د هغه بندګي کول دي. حقیقت یې الټه کړو. انکار یې د دې تابعدارۍ نه په دې طریقې سره وکړو چې ښه موږ به ستا بندګي کوو. الله د آیت نازل کو او شیخ راوړی دی ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. کیدی نشي داسې الله وایي او نه یو انسان سره دا مناسب دی چې الله هغه له کتاب ورکي، نبوت وله ورکي، پوهه وله ورکي، پیغمبري وله ورکي او بیا د هغه خلکو ته څه وایي چې زما بندګي کوئ. دا کېدی نشي چې یو سړي د الله نبوت ورکړي او پیغمبر ته جوړ کړي. هغه بیا دعوت صرف دې طرف ته ورکوي چې بندګي به د الله کوئ. الله په هغوی باندې رد وکړو چې پیغمبرانو چې کوم دین راوړی دی دا توحید دی، دا شرک نه دی. او دا پیغمبران چې الله رالیږلي دي دپاره رالیږلي دي چې راوباسي دا خلک د خلکو د بندګۍ نه د هغه رب بندګۍ ته چې هغه یوازې د بندګۍ حقدار دی. نو هغوی ګوره دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ته د هغې عبادت وي. او سبحان الله جاهلیت والے کې خو دا بیماري وه چې توحید ته به یې شرک وي، تابعداري ته یې شرک وي. خو زمونږ په دې زمانه کې چې کم دي دا هم د هغوی نه څه کم نه دي. زمونږ په دې زمانه کې چې کم جاهلان دي دا هم د هغوی نه څه کم نه دي. مثال د قبرونو بندګۍ باندې که ته رد وکړې نو پتا پسې راپاسي، پتا باندې قسمه قسم ټاپې لګي.
او دی په خپل په شرک کې پروت دی هغه قبر هغه بندګۍ ته دی توحید وایي نو توحید ته شرک وایي او شرک ته توحید وایي اکر جاهلیت ولو بیماری شو کنه د غیر الله بندگی کوا پیغمبر ترا مدد شوایا اولیاء الله ترا مدد شوایا قبرونه سټره سټه تعویذونه استعمالوا باباګانو لزرازه درګونو دربارونو لزرازه خود ټیټ موحدی وی جی موږ موحدین او کرد دی بو کنو پتا بسی بیره پس لکه اوس ګوره یو سړی دی تقریر وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښته هغه څه چې د هغه په طاقت کې نه وي او بیا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی ستا چغې نه اوري دا کار ناروا دی نو دوی به په تا پسې راپاسي وی دا جي ګستاخ رسول دی نو ګوره توحید ته ګستاخي وي اکه د جاهلیت والا مسله شوه کنه توحید ته څه وي ګستاخي دا جي ګستاخ رسول دی ده وایي چې پیغمبر ته به رامدد شه نه وي بیا زمونږ عوام خو دې ته نه ګوري چې دا خبرې حقیقت لږ واورم لږ سوچ پکې وکړم خو چې څوک تقریر وکړي او به یې ووایي چې پلانی ګستاخ رسول دی بس دا ټول وایي هغه ګستاخ رسول دی بله ورځ ما ته چا په واټسپ باندې یو کلیپ راولېږو د یو نیمچه مولا او د دې مولا چې په بدعاتو کې د سر نه د خپو پورې ککړ دی نو هغه زما په یو مسله باندې رد کړی ښه نو رد خو په مسله داسې نشي کولی علمي دلایل خو د هغوی سره نه وي هسې د عوام را ګرموي په څه طریقه باندې چې د عوام به را ګرم کړو دوی به زموږ ملګري شي موږ به چې وګوره دا سړی بېادبه دی دا ګستاخ دی ښه نو په څه مسله یې رد کړی زما نه چا تپوس کړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه قرباني کول د جایز دی او که نه ما د هغې جواب کړی چې دا نه دي جایز او دې باره کې یو حدیث راځي خو سندن هغه کمزوری دی بیا مې دا خبره کړې چې د پیغمبر غم مه کوه خپل غم وکړه مطلب دا چې ته دې پورې نښتی چې پیغمبر ته ثواب ورسي او هغه له الله اوچتې درجې ورکړي نو پیغمبر ته ثواب اسم میلاوي او الله اوچتې مرتبې هغه له اسم ورکړي خو ته خپل غم وکړه نو هغه مولا وی دې وابه ډېره ګستاخي کړې ده ډېره دې کې دا یاد یې سې راکاږي وی چې د پیغمبر غم مه کوه استغفر الله د پیغمبر غم مه کوه هلکه وایي د پیغمبر غم چې مسلمان نه کوي نو څوک به یې کوي او څوک خبره کم طرف ته واړوه دا خو د مدینې منافقانو چې د خپلو خېټو غم ورسره و د پیغمبر غم ورسره نه و نو چې عوام دا بیان واوري نو دې ته نه ګوري چې د خبرې پس منظر څه دی دا خبره په څه بنیاد شوې ده نو زما هغه روغې مسلې ته یې ګستاخي ووي زما هغه روغې مسلې ته یې بېادبي ووي او دی باادبه دی او دی بیا هم د پیغمبر سره محبت کوي او دی روان په غلطه دی دا د جاهلیت والا بیماري ده او زمونږ په ملک کې خو ډېره اسانه ده په سړي باندې ټاپو لګو ګستاخ رسول او بیا مړ هم که څوک دنه تپوس نه کوي مړی که داسې ړانده خلک دي زموږ په ملک کې لکه و د یو سړي په باره کې مشهور شو که چې دا ګستاخ رسول دی دوو کسانو چغه وواله په بازار کې هلکه ویې نیسئ ګستاخ رسول دی دا ټول بازار ورسره ملګری کېږي او دا سړی مړ کوي خو یو هم دا تپوس نه کوي چې ګستاخ رسول و درته څنګه وی ولې څه چلې کړی آیا دې د وجلو حقدار دی دته ګستاخ رسول ویل پکار دی دسه ګستاخي کړې ده که نه ما په خپله د یو بریلي سره خبرې کولې مخکنۍ خبره د نن نه 8 کاله مخکې په نیټ باندې په ورځو کې به دا اسکایپ ډېر چلېدو اوس خو دا هغه ډیجیټل خاص نه چلېږي په هغې باندې زما د یو پنجابي بریلي سره خبرې روانې وي نو هغه بنین اچولی و او د بنین سره پرتوګ و نو ما چې د خبرو
خبرې زمونږ روانې ما تا سره په دې مسلو څه دلیل دی؟ وی دلیل به ما ذکر کړی وی خو دې ټیم کې زه بنې نه کېږم. ولې لکه وی موږ ستاسو په شان ګستاخان نه یو، موږ چې د پیغمبر نوم ولو نو ښه باقاعده موږ کمیز هر ساه اچولي، لکه لاړ شه واچوه دا کمیس او بیا راشه دلایل بیان کړه. خو نه اخره پورې هغه دغه ما به دلایل بیان کړی وی، خو ارمان چې زما کمیس وی لاړ شه کمیس واچوه که نه. ته چې د الله دا نوم علي، ته چې د الله دا نوم علي، ته چې د اسلام دا نوم علي، ته چې د پیغمبر دا نوم څو پیرې واغستو او کمیس یې نه دی اچولی، ولې دا بېادبي نه دی؟ ما ورته ویل که ته دې د بېادبي وخت ته په بېادبۍ کې واقعي ته خو بیا ګستاخ. خیر بیا خبره په اخره کې دې ته راووته چې ما ته وایي زه د مدینې سپی یم. ما ورته په دې خبره شروع کړه چې الله خو تا نه یو اوچت انسان پیدا کړی دی، اشرف المخلوقات او دا کار ناروا دی. ډېر غوسه کې بیا ما ته دا وایي چې زه د مدینې سپی نه، د مدینې د سپو سپی یم. زه د مدینې د سپو سپی یم. نو ما ورته بیا دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو حدیث کې ویلي چې د مدینې په دې کوڅو کې چې کوم سپي ګرځي دا مړه کوي، او ته د مدینې د سپو سپی یې. نو چې د هغه سپو د وجلو حکم دی او هغه پلیت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سپي په شیشې کې جبه وي، هغه به اینځي وپېري او بیا یې وپېر په خاوره. ته څنګه دا خبرې کوې؟ بس سړي एकदम او دا ډېر کسانو زموږ دا خبرې اورېدې، ګروپ کې دا خبرې روانې. نو بیا هغه په اخره کې ما ته دا ووایي ګوره څومره لوی ګستاخي ته چې تا د مدینې د سپو په باره کې دا خبره وکړه. ښه نو کوم چې ګروپ کې ناست شو هم ټول پنجابیان وو، خو لکه دوی کې یو هم دا ونه وي چې یاره دې سړي خبره زه ورته یاد کړې چې ده څه ګستاخي کړې ده. خو د هغه ملګري شو وایي دا وابیان دي ګستاخان. په اخره کې زه پړه وغواړه، زه ګستاخ شوم او هغه با ادب شو، زه بې ادبه شوم او هغه ښه محترم شو، صرف په دې چې تا ووایي چې د مدینې سپي پلیت وي، د مدینې سپو ته دا پلیت وي. نو زمونږ د ملک کې دا بس یو دغه روان دی چې بچا دې زړه وغواړي ګستاخ رسول ټاپه پې ولګوه، دی چې ګستاخ رسول دی. لکه ولې په څه ګستاخ رسول دی؟ وی دی وی چې پیغمبر ستا چغه نه اوري. نو دا خو زه نه وایم، دا خو دې پیغمبر په خپله دا خبره کړې ده، الله په قرآن کې په خپله دا خبره کړې ده چې اصل دا دی چې مړي نه اوري. نو دا خو الله دا خبره کړې، زه خو یې نه کوم. او ځکه زما د یو کس سره خبرې روانې وې، سپین ږیری و، یو بونیر د علاقې و، مشر سړی و. ما ته وایي چې تاسو ښه خلک یې، خو په دې یو خبره مې نه یې خوښ، ډېر ګستاخان یې تاسو. موږ څه ګستاخي کړې ده؟ موږ خو الحمدلله زموږ خو مرۍ بوغ شوه. د پیغمبر نوم چې موږ څومره پیرې هلو، د پیغمبر حدیثونو چې موږ څومره دعوت ورکوو په زور او شور سره، ما ته خو بل څوک نه ښکاري چې حدیثي دعوت ورکوي. د پیغمبر سنت خو الحمدلله موږ را ژوندي کوو، د پیغمبر طریقې خو الحمدلله موږ خلکو ته ورښایو. د خلکو دا ژبې موږ په دې عادت کړې، قرآن او حدیث، قرآن او حدیث. د اوسې پورې خلکو د بزرګانو قصې کولې. موږ د پیغمبر څه ګستاخي کړې ده؟ وایي تاسو چې دا وایي ظالمانو چې پیغمبر مړ دی، په دې خبره مې بدې شي. دغه ګستاخي تاسو کوئ. ما دا خو الله ویلي چې انک میت و انهم میتون، پیغمبره ته به مري دوی به مري. اوس ته الله مبارک یې څه خبره مې دې پورې کولی چې حقایق الټې شي. هغه کوم چې د پیغمبر ادب کوي هغه بې ادبه شو، او هغه کوم چې بې ادبه دی هغه با ادب شو. لکه هغه کنزلمار بریلی چې دا ګوډ څه نوم یې خادم حسین رضوي، دا د کنزلو مشین دی. صرف دغه چغې چغارې ورته ووایي، روډونو ته راوته ورته ووایي. نو هغه یو بیان کې وایي پیغمبر او دسماتې له لاړ، صحابه کرام بیا لاړو، نو د پیغمبر هغه جسم نه چې څه وتلي وو هغه یې راواغېستو ویې خوړو. دا کېدای شي تاسو هم هغه مقطع اورئ، هغه یې کوي پروګرام غټ دغه کې جلسه یي.
خنو لاندې تاسو وایي چې د خلکو به څه ویلي چې لکه دا وایي سبحان الله سبحان الله محبت دا دی وګوره څنګه محبت دی نو اوس دې ځای کې دې ظالم ګستاخي د پیغمبر هم وکړه او ګستاخي د صحابه کرامو هم وکړه خو څوک به ورته ووایي چې ته ګستاخي دی بیا هم با ادب دی او که زه د دې خبرې دفاع وکړم چې لکه دا دې بهتان ولګو په صحابه کرامو باندې دا ته دروغ جوړ کړو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام د دې خبرې نه پاک دي هغه داسې قسمه خلک نه و چې ګندګي یې خوړې او پیغمبر هغوی ته د تربیت نه دی ورکړی بلکې صحابه کرام وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قضای حاجت له تو زموږ د سترګو نه به پناه شو دا قسمه خبرې ورته وکړي زه ګستاخ او هغه بیا صحیح دې ته وایي چې تله الټه شي تله څه شي الټه شي هغه بل دی هغه بریلی او خبره نه اوږدېږي دې بریلیانو په قصو کې ورلې نو او د دې جاهلانو ایو ته دا خبره کړې ده چې دغه اشین پټکۍ چې اچولی طاهر الیاس دی الیاس قادري وایي چې زمونږ علاقه کې یو پیشو ده او دغه پیشو په تندي کې داسې نښه جوړه شوې ده لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نعلینو په شان هغه کې د خیال کړی هغوی په دې ځای باندې هغه د پیزار نښه لګولي وي دا د پیغمبر د نعلینو په شان دي دا به چې د ځان نه ډکوسلې ویلي خیر خو هغه کس ته تپوس وکړو چې زموږ په علاقه کې پیشو ده او دا پیشو په تندي کې قدرتي دي دغه نعلینو نښه جوړه شوې ده دا هم چې د بریلی و نو دی ورته جواب کې وایي چې ګوره تا چې دا نوم واغستو چې بلی ہے دس نه بلی شریف ہے ولې بلی شریف ځکه چې هلته د هغې دومره غټه پیشو چې په تندي کې د دې نعلینو نښه ده نو دا خو هم څه پیشو یې کنه دا د دوی خبرې نو اوس که ته دا ووایې چې دا پیشو دا هېڅ شی نه دی لرې که د کور نه یې وشړه بهر ته وباسه ته ګستاخ او بیا عام ګستاخ نه ګستاخ رسول فتوا به د باندې ولګي نو حقیقتونه الټه شوي دي جاهلان الټه کړي ښه زموږ په باره کې دوی امامان نه مني او موږ چې څنګه امامان منو داسې ورب الکعبه کې څوک یې مني ښه دی وایي زه منم امامان وایي زه منم ته چېرته لاړ شه چې خلک د امام ابو حنیفه په مذهبي یا د امام شافعي په مذهبي یا د امام احمد بن حنبل په مذهبي یا د امام مالک په مذهبي د هغوی جومات ته ورشه او د بل امام په قول عمل وکړه چې سرمند نه وباسي که نه وباسي وباسي نه سرمند که نه نو ته څنګه امامان مني ته خو زه امامان منمه امامان وایي ټول حق دي ټول څه دي حق دي که صحیح شو زه وایي زموږ په مذهب کې دی چې رفع الیدین به په منځه کې نه کړي دا خو ده په مذهب کې شو اوس په دې بل فقهي مذهب کې دا دي چې دا شتي لکه امام شافعي رحم الله بولوزه امام شافعي وایي چې دا سنت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او ته دوی د جومات ته ورننوتې اول ته یې رفع الیدین وکړو نو پرېږدي نه دي پرېږدي نو څنګه تاسو دا وایئ چې موږ ټول امامان منو نو دا خو یو خبره امام کړې ده که نه دا خو امام شافعي کړې ده که نه امام شافعي خو امام چې ورته وایي چې موږ یې منو دا دروغ دي حقیقت یې الټه کړی په اصل کې د امامانو نه منونکي دغه خلک دي او صحیح قدر او احترام د امامانو هغه الحمدلله موږ کوو موږ هر امام ته خپل امام وایو دا حق پرست علما چې څومره تېرې شوي دي مشران دي ټولو ته موږ امامان وایو دوی ته موږ د سر تاجونه وایو او بیا هغوی موږ ته د تربیت ښوولی دی چې کوم ځای کې زموږ خبره کمزوري وه هغه به پرېږدي دیوال له به راواچوي نو بس بیا دا اشکال پیش کړي وایي تا ته پته ولګېده چې د امام د پلاني امام خبره کمزوري ده او دومره غټ سړی موږ ته وایو نه لازم نه چې د اوس دور عالم ته دا غلطي پته لګي په هغه به نور علماو رد کړی که نه د هغه مقابلې علما لکه اوس امام شافعي رحم الله یو خبره وکړه
امام احمد بن حنبل وی چې داغه دا قول کمزوری دی صحیح مسله دا ده نو ولې امام احمد بن حنبل داغه نه څه کم دی او په دې کې څه حرج شي چې د اوس زماني او عالم وایي چې دا مسله کمزوري ده ولې شي چل چې دلیل وسره وي د دلیل پر نه کې خبره کوي او مسلې ته کمزوري وي دی او عالم دی دی امام دی مولا سره د قدر او احترام ولې په دې کې عیب شته هیڅ عیب پکې نشته عیب خو دې کې دی چې بې ادبي ولا کوي ګستاخي کوي هسې دا خبره مې دې پورې راواغسته چې هغه کوم چې امامان مني هغه مشهور پسې شو وی دوی نه مني او کوم چې نه مني هغه مشهور پسې شو وی دوی مني دا که د جاهلیت والا هغه قصه ده تله الټه شوې ده ټوله تله الټه شوې ده نن چې زه کومې خبرې کوم که نه که دا چا په کوله وغوږونو او په ویښ زړه سره واورېدي نو الله به په ډېر څه باندې پوه کړي جماعت المسلمین زموږ په ملک کې دی جماعت دی رجسټر جماعت المسلمین او عثمانیان او توحیدیان اچار دی هلته هر شی شته زه د یو عثماني سره ملو شوی وم زمونږ کلي ته راغلی و زه په ورځو کلي کې وم نو د ماښام بانګې ووي ما ته پته هم نه و چې دا عثماني دی نو د نسوارو پیړۍ لګولې وه خو هلته کمې پوڼۍ چې پاکستان کې میلاویږي هغه دومره وړې دی نیمه لګولې وه نیمه یې پوره لګولې وه ما ورته ویم اذان یې وکړو لمانځه نه ځو وایي جي په دې مولیانو پسې لمونځ نه کېږي ولې لکه ولې په دوی پسې لمونځ نه کېږي وایي دوی چې دی تنخواه اخلي او بله ده چې دوی د جادو اثر مني او دوی نظر مني او دوی دا مني دا مني او خپل دا حال نو هغوی څه وایي هغوی دا وایي وایي کم سړی چې دا وایي چې جادو اثر کوي دا مشرک دی ولې وایي دا خو ده لکه یو مخلوق ته یو کار حواله کړو چې هغه یې هم کوي حالانکې موږ داسې نه وایو چې جادو په خپل اثر کې دا مسلمان څو شپېرې بیان کړي موږ څه وایو جادو په حکم د الله سره اثر کوي دې کې شرک کوم ځای نه راغی د دجال نه منکر دي ما یو کس سره خبرې کړې دلته وایي دی دجال باره کې چې څومره حدیثونه راغلي دي دا زه نه منم ولې ما وی دا خو هغې کې دي چې دی به باران راوري او دی به خزانې راوباسي او دی به دا کوي دا کار خو د الله دی دا خو تاسو مشرکان دي ما ورته ویم عیسی علیه السلام مني ویاو ما عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول ویاو ما عیسی علیه السلام به چې سړی به بیمار وه به یې روغ کړو ویاو نو بیا خو ته مشرک یو ته مشرک ځکه مړي را ژوندي کول چا کار دی الله یې وی خندل ما ته وایي هغې د الله په حکم کوي نو ما څه ویلي چې دجال په خپل حکم کوي دجال هم د طاقت الله ورکوي یو امتحان دی امتحان الله راولي الله ورله طاقت ورکوي چې راښکاره شي د خلکو ایمانونه نو ګوره ما دا خبره دې پورې دوی راواغسته چې هغه میزان یې الټه کړو کوم چې موحدین دي هغوی ته وایي تاسو شرک کوئ حالانکه موږ الحمدلله د شرک نه لرې او صفا خلک هغه هم د اهل الحدیث او سلفیان دي والحمد لله على ذلك نه لرې زموږ په حال باندې رحم وکړي د هغې نه بعد بله مسله دا ده د دوه مسلې به یو ځای ذکر کړو دا یو شان دي 57 او 58 په جاهلیت ولو کې دا بیماری وه چې تحریف به کو د الله په کتابونو کې او دویمه ده چې په هغې به یې ژبه کږوله چې دا ټکي بدل شي یا معنی بدلی شي نو شیخ رحمه الله وی تحریف الکلم عن مواضعه ولی الالسنة بالکتاب او کې بله بیماري دا وه چې د الله د خبرو تحریف به کو د خپلو ځایونو به لرې کول او دغه شان دا ژبه به تاوهله را تاوهله په دې خبرو باندې چې
د الله دا خبرې بدلی شي د دې بله معنی یو سړی واوري یو سړي په ذهن کې بله معنی راشي دا به وکړي بله بیماري وه دې باره کې موږ تفصیل کړی دی د تفسیر په درسونو کې او په دې کتاب کې مخکې تفصیل تېر شوی دی خصوصا دا بیماري په چا کې وه دا په یهودو کې وه قرآن کې ځای په ځای الله د یهودو د یو لوی صفت ذکر کړی دی یحرفون الکلم عن مواضعه هغوی به تحریف کوو د الله په کلام کې تحریف په دوه قسمه وي چاته یاد دی یو به معنی بدلوله بل به ټکی بدلو تحریف په دوه قسمه دی ښه یو خو تحریف حرفي دی لفظي دی لکه د الله په کلام کې یو ټکی راغلی دی دی دا ټکی لرې کي او دلته بل ولیکي او دویم دی تحریف معنوي ټکی هماغه دی خو معنی ولا هغه بیانوي کومه چې د الله مراد نه ده ځان نه ولا معنی جوړوي او دا دواړه تحریفات دي او دا دواړه دوی کړي دي یهودو نصاراو او جاهلیت والو په دې دواړو تحریفاتو کې واقع شوي دي او نن سبا چې دا کوم ګمراه فرقو ولې دوی هم دا تحریفات کوي د الله په کلام کې د ځان نه به د ټکي تاوی را تاوی او هغه معنی به ورله کوي چې هغه د الله مراد نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې بیان کړي نو دوی هم د یهودو په لار روان دي شیخ رحمه الله دا مسله ولې دلته ذکر کړه ځکه چې تنبیه ورکوي چې اوس چې به کومو خلکو کې دا بیماري ده چې هغه د ځانه دا بیماري لرې کړي مسلمان باندې دا لازم دي چې دی به ایمان راوړي په هغه څه چې الله را لېږلي دي د هغې په الفاظو د هغې په معنی باندې نه به الفاظ بدلوي او نه به معنی بدلوي نه به تغییر کوي نه به تحریف کوي هېڅ به هم نه کوي دا واجب دي په مسلمان باندې اگر که دا خبره ستا د خواهشاتو موافق نه وي بیا به هم منې چې یو خبره ستا خواهشات یې نه مني ته به څه کوې په هغې کې به تبدیلي راولي په هغې کې به بیا ګوتې وایي نه موږ به قرآن او حدیث منو په هغې کې به تحریفات نه کوو د هغې معنی به نه بدلو را بدلو او د خپل ذهن مطابق به ولم معنی نه راوباسو ځکه دا خبره مشهوره ده او دا یو قاعده د بنیاد دی چې موږ قرآن او حدیث منو په پوهه د چا په پوهه د سلف صالحینو سلف صالحین چاته وایي صحابه کرام تابعین لکه څنګه چې هغوی پوه شوي دي په قرآن او حدیث موږ به دقې شان پوهېږو د ځان نه به پکې مسلې نه راوباسي نوي نوي څنګه چې هغوی پوه شوي دي رجوع به کوي هغوی ته ځکه چې د هغوی په شان څوک په قرآن او حدیث باندې نه پوهېدو د هغوی په شان د قرآن او حدیث باندې څوک نه پوهېدو ګوره نن سبا دا ګمراه فرقې چې دي دا خو د پخوا نه را روانې دي دا معتزله او جهمیه او اشاعره او ماتوریدیه دوی څه چل کوي لکه اوس قرآن کې رالو تبارک الذي بيده الملک برکتونه والا د هغه ذات چې د هغه په لاس کې باچایي ده بيده ید په عربۍ کې لاس ته وایي مونږ خو دقې شان لاس یې منو او کیفیت الله ته سپارو الله څنګه دی دا اوس الله ته معلوم دی خو د الله لاس شتي دوی څه وایي تبارک الذي بيده الملک برکتونه والا د هغه ذات چې د هغه په طاقت کې باچایي ده او د هغه په قدرت کې باچایي ده ولې لکه وایي ځکه که موږ الله له لاس ثابت کړو بیا خو الله د مخلوقاتو په شان شو دا قصه به شروع عقل به استعمالوي نو ګوره دوی تحریف وکړو معنی د ټکي بدله کړه که نه بدله یې کړه که دا هغه د یهودو طریقه ده تاسو ته الله ویلي دي چې د دې ید معنی دلته قدرت وکړي وایي نه پیغمبر درته ویلي چې دلته قدرت معنی وکړي نه نشته دلیل صحابه کرامو درته ویلي دي دلیل نشته د دین مشرانو تابعینو امامانو درته ویلي نه دلیل نشته تاسو له کوم ځای دا معنی راوویسته نو دا هغه بیماري ده چې سړی راولګي د الله په کتاب کې د ځان نه معنی بدلوي را بدلوي اوس که څوک ټکی نشي بدلولی او دغه جرأت نشي کولی خو دا تحریفات پکې کوي دا ګمراهه چې معنی وله بدله کړي الله ته یو څه مرادي دی ته بل څه واغلي لکه سورة النساء کې یو آیت دی مکي دور کې الله سبحانه وتعالی مؤمنان د جهاد نه منع کړي کفو ایدیکم ونیسئ خپل لاسونه ونیسئ لاسونه دې څه مطلب دی جهاد مه کوئ مکي دور کې جهاد اجازت نشته کمزوري دي مسلمانان بس نور عبادتونه کوي نو یو مولوي صاحب تقریر کوو وی کفو ایدیکم
الله قرآن کې وایي چې رفع الیدین مه کوئ دا لاسونه خپل مضبوط ونیسئ دې ته تحریف نه وایي دلته خبره درسره روانه ده تا خبره بوتله کوم ځای ته او دا په سلف صالحینو کې چا ویلي دي موږ وایو که قرآن او حدیث به منو په پوهه د سلف صالحینو نو د هغوی پوهه دلته کوم ځای کې ده نو دا په هغوی کې بله بیماري وه دا دوه مسلې شو دلته دوه دي ګورئ ښه تحریف کول او جبې ته وهل راته وهل د الله په کتاب باندې دې دپاره چې معنی یې بدله شي او یا پې خلک په صحیح طریقې سره پوهه نه شي د هغې نه بعد بله مسله او دا ډېره خوندوره مسله ده 950 مسله ده تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية فهو كي بلا بماري داوا چه أهل حق باندې به قسم بهتانونه لګول په أهل حق باندې به قسم بهتانونه او نمونه یې ښودو لکه الشيخ رحمه الله وی أهل الهدى تلقيب أهل الهدى هدايت ولا جسوكو والصواب او حق ولا جبو هغو ته به صابئه وي او هغو ته به حشویه وي چې چا به حق بیانو نو دې جاهلیت والا به ووایي دا جي صابي دی دا څه دی صابي دی یا دا حشوي دی اول د دې معنی ذکر کوو بیا وضاحت کوو د دې خبرې صابي هغوی به چا ته وي صابئه به هغه چا ته وي الخارج عن الدين چې د دین نه به ووتو هېڅ دین به نو نو هغه ته به صابي وي نو چې کوم سړی به مسلمان شو نو د مکې مشرکانو به ورته څه وي وایي دی څه شو دی صابي شو په حق پرستو باندې دا نوم هغوی یې کله به وي دا حشوي شو حشوي څه ته وایي دا د حشو نه اخیستی شوی دی الشیء الذي لا فائدة منه په داسې شي کې نښتې دي چې فایده یې نشته یعنی کم دین ته چې اورېدلي دي په هغې کې څه فایده نشتي کمې خبرې چې دوی کوي په هغې کې څه فایده نشتي نو کله به ورته حشوي وي او نننۍ شپه د پرونۍ نه څه بدله خو نه ده که نه بدله نه ده بدله هغوی به وي جي دا صابي شو او دا حشوي شو او د مذهب پرېښودو د پلار نیکه دین پرېښودو دی ووتو لاړ اوس هم دقه خبرې کوي په اهل حقو پسې نن سبا هم دا خبرې کېږي په اهل حقو پسې هم دقه خبرې کېږي قسم نومونه د ټولو لوی نوم پې کېږي دا چې وابي شو دا څه شو وابي زه خو حیران دې ته یم چې موږ کله ځان ته وابیان ویلي موږ ځان ته وابیان ویلي چېرته نه ځکه دا فایده یې دې ساتي په دنیا کې داسې یوه فرقه نشته د ځمکې په دې مخ چې هغه ځان ته وابیان وایي دا خو د باطل پرستو دا پته ورته ولګېده چې اوس څه چل وکړو د عوام د حق نه څنګه واړو خو نو دلایل خو نشته که نه عوام د حق نه څنګه واړو دلایل خو نشته که نه راشه په دې حق پرستو باندې څه نوم کېده چې د خلکو ته زړه تور شي نو یو نوم یې پې کېښه وابي نو کله چې ته عوامو ته ووایې چې نه پوهېږي د پلانې وابي دی وابي ښه ده وابي دی او ما وی که دا مسلمان دی و دې غریب خبرو مې چې وابي څه ته خو دې ملا ورته دا وابي غټ کړی وابي لکه د ده چې بالا وي او راښکاره شي او خلک خوري ما ته هم خلک وابي وایي دا وابي دی څه چل دی ما الحمدلله هرې مسلې سره دلیل بیانومه په عقیده د قرآن او حدیث یمه السلف صالحینو فهم باندې روان یمه د امامانو د دین د مشرانو ټولو قدر او احترام کوم څه چل وابي خو دا دې مولیانو ورته دا نوم کېښود دې دپاره چې خلک تېرېږي هلته خبر نه وي چې وابي څه ته وایي اوس خو الحمدلله دې خلکو ته پته ولګېده چې زموږ د مولیانو چې به وابي کول اصلېږي خو لږ شاته که لاړ شي زموږ د دې زمانې نه لږ شاته لاړ شي نو د هغه دور خلکو به وابي ورب الکعبه په دې ته قسم خورم وابي به د کافر نه هم بدتر ګڼو د کافر سره به له ګزاره کوله خو د وابي سره به ګزاره نه کوله هغوی وایي چې اخر د وابي څه شی دی نو دوی به ورته وایي مولیانو وابي دی او ټکی به یې غټ کړو
ښه وابي څوک دی وایي وابي وایي چې د خور سره نکاح جایز ده کوم ځای کې ویلي نو دا تپوس څوک نه کوي چې کوم ځای کې ویلي خو وابي وایي وابیان وایي چې د خور سره نکاح څه ده جایز ده وابیان امامان نه مني کوم ځای کې ویلي ثابت که کنه ثابت پرېږده خو نه مني وابیان امام ابو حنیفه پسې کنځلې کوي لکه کوم ځای کې کړي ته خو ثابت که کنه بس کړي دي خلک یې وایي خلک یې وایي سلسله روانه ده لکه دا یو پیر یو ځای کې زه ناست وم یو سپین ږیری کس ناست و مشر نو هغه دا خبره وکړه مخکینۍ خبره ده په ډک مجلس کې دا خبره وکړه وی دې وابیانو ته په یو منځه باندې 15 شراله میلاویږي ښه مشر سړی و ښه سنجیده ښه تعلیم یافته نو بیا ما ورته ووایي ما یې دغه ځای که ته ما ته وښیې نو یې ولې نو ما دین او دنیا به دواړه یې کوي په یو منځه باندې 15 شي نو دا خو 115 شراله شو که نه 15 منځونه به 115 شي سنت طریقه باندې مونځ هم کوه 115 شراله به کې جیب ته واچوه نور د الله نه څه غواړو و دا سټ دي چې وګوره نور نه یم خبر خو خبره وي دا چې څوک لګیا و که د هغه نه یې تپوس وکړو اب هم سټ وګورې به چې څوک لګیا و که د هغه نه یې تپوس وکړو هغه به هم چې څوک لګیا و په اخره کې په یو ابلیس به دا سند ودرېږي چې هغه به د دروغ افوا جوړه کړي دا ټول هغه پروپیګنډې د حق د بدنامولو لپاره وابیان وی چې د 15مې خور سره نکاح کېږي خو ته پېژنې چې څنګه یې ویلي اول خو به یا ویلي نه او که ویلي نو په څه دغه یې ویلي ته ځان پوه کړی دی چې خویندې به 15 قسمه وي یوه د مور پلار نه پیدا وي یوه صرف د پلار نه یوه صرف د مور نه او یوه رضایي خور شوه او 15مه عامه دیني خور شوه د دې سره نکاح کېږي خو دی به دا خبره صرف چرې استغفر الله استغفر الله ته مې توبې ووایي چې د خور سره نکاح کېږي دا خبره به غټه کړي او پلنه به یې کړي او هغې له به بل څه دغه ورکړي اوس زما خپل ځاني زما بیانونه د بعضو ظالمانو کټ کړي را کټ کړي او هغې له ګوري نشر کوي چلېږي خبرې تې ویستي او تفصیل یې تې لرې کړی او بیا له ګورې بره لیکلي وي دا وګوره د وابیانو خبرې نو خلکو اوس لکه که په ما باندې یو سړی رد کړي خو دلایل بیان کړه د قرآن او حدیث ما پړ کړه خبره ختمه شوه بغیر د دې نه چې ته ما ته وابي ووایې بغیر د دې نه چې ته زما بیانونه کټ کوټ کړې بغیر د دې نه چې ته ما بدنامې ما داسې پړ کړه چې زما دلایل کمزوري کړه زما مسلې کمزوري کړه ما پړ کړه ما مړ کړه خبره ختمه شوه او دې ته څه ضرورت دی دا جوابیان دي او دا چې د امریکې نه وي دوی له پیسې راځي اوس امریکا ما له پیسې په دې راکوي چې ته قرآن او حدیث بیانوه دوی له د برطانیې نه پیسې راځي برطانیې ما ته څه وایي چې ته سوچه دین بیانوه بلکې دا راته موږ ثابتولی شو الحمدلله زموږ خبرې به داسې نه دي چې بدنامې په ټوس دلایلو باندې ثابتولی شو په ټوس دلایلو چې برطانیه او انګریزان ملکونه ښه باقاعده د صوفي مذهب دپاره پیسې لیږي هر ملک ته او غواړي چې د صوفیان ډېر شي دا قبر پرست ډېر شي ځکه چې ورته پته ده دا کافران نه دي دا ډېر خطرناک خلک دي دا انګریزان دوی ته ښه پته ده چې په دوی کې حق پرست کم یو دي ما د یو هندو تقریر اورېدو پنډت و دی پنډتانو مشر لغړ نه ناست هغه لغړ ناست و هغه مالټې رنګ هغه کپړې په دې اوږو راچولې وه هغه وایي د هندوستان حالت ښه برابر وایي د مسلمانانو او د هندوانو څه مسله راغلې وه په هغې کې خبرې کولې وایي د هندوستان حالت ښه برابر و دا مسلمانان زمونږ وروڼه خو کله چې دوی کې دا وابیان را پیدا شول دوی چې ورته وابیان وایي وایي جاښه ورانه شو قصه ورانه شو ځکه چې هغوی پکې دا قصې شروع کړې چې د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني او دا او دا نو ما ګوره ده ته هم پته چې دغه وابیان پکې د کار کسان دي دا نور خو حالات برابر وایي حالات وایي زموږ ټول برابر نو دې انګریزانو ته هم پته ده چې دا د سلفیت دا منهج چې خوروي دا خلک کار کوي
دا خلک را بلی هغه پیغمبر طرف ته نو لیوني دي چې ماله پیسې را لېږي چې ته دا نور خور کا بیا وایي جي د سعودي عرب نه دوی له کجوري راځي اول خو دا خبره دروغ ده دویم که راځي نو څه چل دی که سعودي عرب ماله کجوري راکړي اول خو دا خبره دروغ ده زر را یې کړي بالفرض کجوري را کړي او ما ته یې دا ووایي چې ای پلانیه ته دا کجوري واله او خلکو ته سوچه دین بیان کا دغه څه چل دی موږ به ورته دعا وکړو موږ به ورته دعا وغواړو چې الله یې تاسو له ښه ډېر مال درکړي چې تاسو سره دومره غم دی چې مال هم کجورې او کمبلې راکړي د دې دپاره چې خلکو ته صحیح دین بیان کړه او دې خو بیا موږ شکرې ادا کړو په دې کې څه چل نو دوی به وایي چې د سعودي عرب نه ورله کجورې راغلي شیخ عبدالسلام رحمه الله د هغه باره کې دا مشهوره وه وی دله مکمل یو ټریله کجورې راغلي دي مکمل یو ټریل کجوري او هغه دې ته په پاکستان کې تشې کړي او کمبلې ورسره وي شیخ سبا اعلان وکړو چې ما پنجشیریت پرېښودی دا علاج شي نو ما دې ملګرو ته دا وي ما دوی له جواب ورکول پکار دي چې دا خو ستاسو کمی ثابت شو تاسو کمزوري یې ستاسو دا مذهب دومره کمزوری چې سړی دله به کجورو واوړېدو نو بیا تاسو نران شئ دغه شیخ عبدالسلام له به هم 2 ټریلې کجوري لېږلې وې او دغه سلفیت نه به هم راړولې وې راوړلې وې بیا کړې د هغې نه سعودي عرب یو ټریله ولېږله تاسو 2 ولېږئ او شیخ صاحب بیا راواړوه خو بیا نه راوړي حق ته چې واوړي بیا نه راوړي او نه به چېرته واوري چې یاره دا لیدیسو نه سلفیانو نه څوک اورېدلی بریلی شوی چې نه اورېدلي څوک بریلی شوی یا څوک قادیانی شوی دی یا شیعه شوی دی یا بیا د تقلید هغه تیارو ته اورېدلی نه نه الحمدلله او دا به روزانه اوري چې بهی حق ته پلانې راوړه او پلانې راوړه پلانې راوړه او پلانې راوړه دا څه دلیل دی موږ داسې کله نه کله په زور ځان داسې کمعقل کړو چې موږ نه پوهېږو د دې نه واضح خبره بله شته د دې نه بل مضبوط دلیل شته خاص یو سړی ځان په زوره الا من سفح نفسه یو سړی ځان په زور کمعقل کړي زه کمعقل یم دا ښه واضحه خبره ما څه پورې راواغسته چې جاهلیت ولو به څه چل کو اهل حقو به قسمه قسم نمونه یې ښودو د بدنامولو لپاره دا کرنن سبب روان دي ښه زموږ په باره کې یو دا ډېره مشهوره شوې ده جي دا خوارج دي دا څه دي خوارج دي او دا تکفیریان دي دوی مسلمانانو ته کافر وایي دې خبرې ته غوږ کولو کوي واورئ والحمد لله على ذلك او دا خبره تحدثا بنعمت الله کو ما په خپلو درسونو کې چې د خوارجو د منهج څومره خلاف خبره کړې ده او په خوارجو باندې ما رد کړې ما درسو کې دوی په دې مولیانو کې ثابت کړي په دې مسله باندې زما څومره بیانونه دي زموږ د مشرانو زموږ د علماو زموږ د سلف صالحینو منهج دا دی چې مسلمان ته به کافر نه وي خو کافر ته به مسلمان هم نه وي موږ ګورې نه مرجعه یو او نه خوارج یو خوارج مسلمان کافر کوي او مرجعه څه چل کوي کافر مسلمانوي موږ دواړو کې نه یو ګورې چې الله یې کافر کړي د الله پیغمبر یې کافر کړي ښه په زور شور سره ورته کافر وایو او چې الله او د الله رسول ورته کافر نه وي نو ما ورته څوک چې کافر ورته وایي زموږ دا منهج دی الحمدلله موږ د خوارجو خلاف یو که هغه هر قسمه خلک دي د هغه وخت نه واله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واله او د عثمان بن عفان د وخت نه واله چې خوارج راوتو په زور سره اگر که پیدا شوي مخکې او د دې زمانې پورې چې څومره خوارج دي څومره تکفیریان دي څوک چې مسلمانان په ناحقه وجني څوک چې مسلمانانو ته کافر وایي د ټولو نه غټ دشمني زه یم او د ټولو نه غټ دشمنان زما دي موږ خوارج یو موږ تکفیریان یو یو سړی په خپله به خارجي نظر لري په خپله به تکفیری اهل حقو ته به خوارج وي اهل حقو ته به تکفیریان وي دا نومونه به صرف دې دپاره لګوي چې خلک د دوی د دې دعوت نه څه شي متنفره شي دعوت نه یې واوړي هلته دا طریقه خو سره نشته چې دلایل بیان کړي نه نه دا خو سره نشته نو په دې طریقه باندې بیا اهل حق بدناموي نو دا 9 50 مسله شوه او هغه څه ده
اهل حق باندې قسمه قسم نمونه یې ښوده د څه دپاره د بدنامولو دپاره د هغې نه بعد بله مسله او دا دوه مسلې به یو ځای ذکر کړو دا یو شان دي شپېته او یو شپېته نمبر مسله په الله باندې دروغ جوړول او حق ته دروغجن ویل او کې دا بیماري وه په الله به یې دروغ جوړول په حق به یې دروغ جوړول او حق ته به یې دروغ دا په جاهلیت والو کې دا بیماري وه الله او د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ جوړول او حق ته به یې دروغ وي حق به یې دیکه کو دا د هغوی مشهوره طریقه وه لکه جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې طواف به یې کو نو څنګه به یې کو لغړ به یې کو او بیا به یې څه وي وجدنا علیها آباءنا غټ دلیل خو دا و چې زموږ پلار نیکه به کوله دویم والله امرنا بها او موږ ته چا ویلي چې دا کار کوئ الله راته ویلي دا اوس ګوره په الله یې دروغ جوړ کړو الله تاسو ته دا امر کوي چې لغړ طواف کوو ځکه الله وی ویقولون علی الله الکذب وهم یعلمون دوی په الله باندې دروغ جوړوي او خو ته پته لري چې موږ دروغ وایو او د دې ګناه نه هم خبره دي خو وایي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فالله باندې دروغ هغه خلک جوړوي چې هغه د الله په ایتونو باندې ایمان نه راوړي او ځکه خو الله منع کړي دي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله ورته وایي د ځان نه خبرې مه کوئ چې دا حلال دی او دا حرام دی په الله دروغ مه جوړوئ الله یو شی حلال کړی تاسو ته حرام وایي الله ورته حرام وایي تاسو ته حلال وایي او بیا وایي الله دې څه وایي دا خو تاسو په الله دروغ جوړوئ دغه شان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړول نو د مسلمان شان بدای چې دی به دروغ نه جوړوي نه په الله باندې او نه د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دې باره کې سخت وعیدونه راغلي دي ومن اظلم ممن افترى على الله کذب او د هغه چا نه لوی ظالم شتي چې په الله باندې دروغ جوړ کړي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې څه راځي په صحیح مسلم کې د حدیث ته غوږ ورته کېدی خصوصا هغه خلک دي دا واوري کوم چې ضعیف حدیثونه منګړت روایتونه خلکو ته بیانوي د خبرې تحقیق نه کوي او مخکې نشر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون په آخر زمانه کې به دروغجن خلک پیدا شي يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم دسي حديثونه بتبياني چې نه به تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلار نیکه اورېدلي دروغ به جوړوي ټول فإياكم وإياهم ځان به د هغوی نه لرې ساتئ او هغوی به د ځان نه لرې ساتئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی إن كذبا علي ليس ككذب على أحد په ما باندې دروغ جوړول دي نه دي لکه په عام چا چې دروغ جوړي نه په عام انسان باندې دروغ جوړول دا هم ګناه ده خو پیغمبر باندې دروغ جوړول دا به ډېره لویه ګناه ده نو ځکه یې څه ووایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو د ځان له په دنیا کې دی او ځان له په جهنم کې ځای وکړو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی دی ان الذي يكذب علي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم سړی چې په ما دروغ جوړی دی دغه کې دی کم سړی چې په ما دروغ جوړی یبنى له بیت فی النار الله دې لپاره یو کور جوړی په جهنم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ نه وایي ټول ته زموږ د نصیحت دی چې د جاهلیت والو دا کار ونه کوي چې بې تحقیق یو خبره په الله وروتپوي یا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروتپوي خصوصا د کوم وخت نه چې دا فیسبوک یې راوتي دي دا واټساپ یې راوتي دي نو چې مخې ته راشي او لاندې ورته لیکلي چې فلاني کتاب کې دی اوس تا ته څه پته د فلاني کتاب کې دی په دې ګړز مخکې شعر کې به دغه د شعر دا بټن یې زده کړي دی چې په دې باندې شعر مخکې نشر کړي که تا دا معلومات کړي چې دا حدیث دي نه
وی ما خو دا معلومات نه دي کړي. ته دا معلومات کړي چې دا مسله ثابته وي نه، نو څنګه یې نشر کې؟ اوس که دا دروغ وي په الله باندې او که دا دروغ وي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، بیا به څه کوې؟ ډېر احتیاط به کوئ، ډېر احتیاط چې کومه خبره هم کوئ د الله په باره کې او پیغمبر مبارک کې، چېرته پکې اخوا دېخوا ونه وایئ. ګورئ په الله باندې دروغ جوړول معمولي خبره نه ده. الله وایي د ده نه لوی ظالم بل نشته. پیغمبر باندې دروغ جوړول داسې معمولي خبره ده؟ یو سړی په دنیا کې دی او په جهنم کې ځان له ځای بوک تحقیق کوي د هرې خبرې. یا دا زموږ دا کم وروڼه چې د تبلیغ کې ګرځي او علم ورسره نه وي، دوی قصې روالي بس، قصه به بیا په وروته په پیغمبر باندې. الله نه یره پکار دی. او دغه خو پرېږده کوم چې پکې د جاهلان ګرځي، بلکې بعض پکې هغه چې نوم پې د مولا پروت دی، مقررین دي، هغوی چې په پیغمبر باندې کوم دروغ جوړوي تاسو به ورته حیران شي. یو دی نه مشهور د پیغمبر جنازې له الله راغی په خپله، او الله به په جنت کې سندرې ویو او پیغمبر به سندره ویو، او الله راغی مدینې ته او مسجد نبوي ته راغی. دا خبرې ګوره دا معمولي خبرې، داسې وړې خبرې تر الله مبارک لګي، تر پیغمبر مبارک لګي. نو کشران به پسې حالي هغوی قصه روالي چې بس ایو لګي او قصه یې کوله، وی منګون وجل حرام دي. څه دلیل دی لکه منګون ولې حرام دي؟ وی دا پیغمبر یو پیر وده سهار منځ نه وده پاتې کېدو دی منګون راپاسو. وی چې راپاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې منګون به نه وجني ده زه منځه راپاسول. خو دا کوم ځای کې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ داسې په اسانه تا به پیغمبر خبره ور وتپله، هېڅ یېره دې په زړه کې رانله. یو لګي او بل ته قصه کوله، بټۍ کې بټۍ ته زه ورغلم، ډوډۍ مې راغسته. نو هغه بټۍ ورې لګي دې کس ته قصه کوي، پوخا یو سړی و بوډا، او په هغه پسې یو ښځه راله، ورته یې وي ښځه هم بوډۍ وه چې زه به جنت ته ځم که نه؟ وی ابوزرګ ورته وی، ابوزرګ رحمت الله علیه ورته وی چې ته به نه ځې جنت ته. وی هغه ډېر په ژړا شو روان و چې زه به ولې نه ځم؟ وی بیا ورته هغه وځو کړي چې نه ځې به، خو په داسې حال به نه ځې، ته به جنۍ شي بیا به ځې. ما ورته ویم حاجي صاحب دغه بزرګ ته څوک یادوي؟ بس وی دا مشرانو قصه کړې ده مونږ اورېدلې. ما دا ته چې څوک یادوي؟ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. وی بوډا کس، بوډا سړي خو هله یو بوډۍ راله بزرګ و دا ګوره کومه چې د پیغمبر خبره هغه په نورو ورتپي او د نورو هغه په پیغمبر ورتپي، اړیته خړیته قصه روانه ده، هېڅ یېره نشته د الله نه. په الله دروغ جوړوه، په پیغمبر دروغ جوړوه، لکه دا معمولي خبرې نه دي. دنیا و آخرت به دې تباه شي، دنیا و آخرت به دې تباه شي. ډېر احتیاط کوئ، ډېر زیات احتیاط کوئ. او دا موبایل چې کوم ملګري استعمالوي، د دې بعض د دې موبایلو ټاکوان دي، دقې کې ناسې لګي، دا کتب ورکې کتب ورکې کتب ورکې، هر شی نشر کوه، هر شی لیکه، خو چې بس زه مشهور شم، زه مخکې شم، او خلک راته په آخر کې څه ووایي؟ شیخ صاحب محترم. نو ستاسو څه خیال دی شیخ صاحب محترم به ورته ووایي چې زه شیخ صاحب محترم نه یم؟ نه ورته واپس وي لوی شي، څه مسله ده؟ خو چې دی مشهور شي، پرېږده که په الله دروغ جوړ شي څه خبره نه ده، پرېږده که په پیغمبر دروغ جوړ شي څه خبره نه ده، خو چې دی مشهور شي، دی وځلېږي او ده ته خلک وایي چې یاره دا پوهه ده. ډېر احتیاط کوئ. کومه خبره چې د مخې ته راځي نو هغه ول د هغې معلومات کوه چې دا خبره رښتیا ده که نه، که رښتیا یې به مخکې نشر کړه. داسې نه چې ثواب د ګټلو اراده دي او الټه ګناهونه وګټي. نو څو مسلې شوې نن؟ شپږ کمې په زوره وایه څه چل دی تا زوره؟ توحید ته به هغوی شرک وي، د الله په کتاب کې به تحریف کو، ژبه به تاوالي را تاوالي د معنی بدلولو دپاره، ټکي بدلولو دپاره. په اهل حقو باندې به قسمه قسم نومونه یې ښودو، په الله باندې به دروغ جوړول او حق به دروغجن ګڼو. او داسې ټولې شوې په دې کتاب کې یو شپېته مسلې شو. انشاءالله باقي به پر روان درس کې بیانو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله دې موږ د جاهلیت د بیماریانو لرې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.